کله چې مسلمان هغه کې تقوا رااله او هغه کې چې دینو اتحاد پیدا شو یو شو دا علاوه دوی کامیابی ګورئ نن چې مسلمان هر ځای کې کمزور دی نن چې مسلمان هر ځای کې وهل خوري نن چې مسلمان په معاشي تور باندې تباه دی نن چې مسلمان اجتماعي تور باندې هم تباه دی او انفرادي تور باندې هم تباه دی قسمه قسمه بیماریاں هغه په مسلمان معاشره کې خوري دي او قسمه قسمه چې دینو عذابونه دوی ته متوجي دي او دا هر ځای کې د کافرو د پانجو لاندې دي نو دا غي بنیادی دغه دوه وجې دي چې یو مسلمان کې تقوا او فرزګاری نشته ظاهری طور باندې د جبې د مسلمان دی لباس د مسلمانانو نه دی ناسته ولاړه د مسلمانانو نه دا خوراک اسکاک د مسلمانانو نه دی شکل اولیا د مسلمانانو نه دا دغه شانته معاشره کې کوم رواجونه دي دا هغه د مسلمانانو نه دي چې دا د مسلمانانو نه دي نو د الله مدد د سره نشته چې الله مدد د سره نشته نو هر ځای کې دی یو خو وهل خوري او دویمه وجه دا ده چې د قران کریم د آیاتونو او احادیث طیبه نه دا خبره ثابته ده چې دا بد عملونه بسا اوقات د دوی د وجه نه بیماریاں جوړیږي او په دې باندې ابدو باندې اخته کی د قوانجه د چې قسمه قسمه بیماریاں هغه مونږ ته چې د نور روان دي او مونږ په هغه کې کړیو او د قوانجه ته چې هر ځای کې مونږ وهل خرو او مونږ په معاشي تور باندې مونږ چې د نو هر لحاظ سره پسماندیو او د کافرو پانجو لاندې یو بنیادی د قوانجه اولنې نمبر چې مونږ کې فرزګاری نشته مونږ کې تقوا نشته مونږ کې اسلام چې سغواړي هغه نشته دویم نمبر خبره چې مونږ کې اتحاد او اتفاق نشته مونږ یو بل په ګریوانونو کې لاسونه اچولې د قوجنه زمون ملکونه چې دینو هغه تبادي زمونږ مسلمان چې دینو هغه تبادي ولی زمون ملکونه یو بل نه برداشت کوي دشمن خپل به برداشت کوي هغه سره کې ناسل پاسېدل برداشت کوي او مسلمان ملک سره کې ناسل پاسېدل دانه برداشت کوي بیا زمونږ اسلامی ملکونو کې دنه زمونږ مسلمانان چې دي هغه په ګروپونو کې تقسیم دي او هر یو ګروپ چې دنه هغه بل ګروپ نه برداشت کوي هر یو ګروپ چې دنه هغه بل ګروپ ګریوان تلاش اچول او داغه د اړتاولو کوشش کوي نو زمونږ هغه طاقت دلته تقسیم شوی مونږ دلته خصخص شویو د قوجنه کافر چې دنه هغه طاقتور دی او داغه پانجولان دی په هر ځای کې مونږ یو ځکه چې هغه ته مونږ اخکارو چې مونږ خصخص یو زمونږ سره اتحاد نشته که زمونږ د ملکونو کې دنه د عوامو یو بل سره اتحاد وي او زمونږ د ملکونو یو بل سره اتحاد وي او مونږ یو بل گریوانونو ته لاسونه نه وي اچولې مونږ یو طاقت وي نو د کفر سره همت نه و چې هغه مونږ له پاسه شي هغه په مونږ غالب شوی هغه زمونږ په معیشت باندې بیا کنټرول کړي کنه مونږ وګورو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه او دا غوی ژوندون ته د خلفای راشدین دور ته مونږ وګورو او خلفای اربعه حکومت ته مونږ وګورو او بیا نن سبا خپل ځان ته وګورو هغه لګوند کې خلکو پورا دنیا باندې دا غوی روغ او پورا دنیا غوی په منګلو کې لانیولي او ولی هغه کې یو فرزګاری و یو اتحاد او اتفاق او مونږ کې دا دواړه خبرې نشته نو مونږ د تباہی او د بربادۍ په دروازې ولاړو نو الله دا بنیادی دوه اصول دلته مسلمانانو ته بیان کړ دي چې کامیابی غواړي په دنیا کې او کفر باندې چې دنه لپاسه کېدل غواړي او ترقی غواړي او دا غواړي چې کافر چې دغه تانه کمزور شي او مسلمان طاقتور شي نو بیا به تعالی تقوا هم اختیارولي او طالب اتحاد هم کوي واعتصموا بحبل الله مفسرین په دې خبره متفق دي د دې دقه ترجمه کوي چې منګول چې دی هغه خخې کوي د الله په دین باندې څه مطلب چې د الله را لېږلې قران کوم نظام چې دی دا مضبوط اونې سي او دې ته راټول شي اوس موږ یو خبره کوو ټول دنیا کې نن سبا دا کوشش کیږي چې خلک یو ځای شوي په هر یو ملک کې مختلف
تنظیمونه را پیسېدل دي، هر یو تنظیم دا کوشش دی چې دا خلک زما د جنډې لاندې یوځای شي. هر یو ملک دا کوشش دی چې دا خلک چې دی نو دا زما د جنډې لاندې یوځای شي. بیا خلکو چې دی نو د خلکو یوځای کولو لپاره چا د نسبونو سهارا اخیستې ده چې یاره د نسب په بنیاد خلک یوځای شي، چا د خاورې چې دی نو سهارا اخیستې ده، چا د علاقې سهارا اخیستې ده، د هغه په نوم باندې خلک یوځای کوي، خو یوځای کېږي ورسره. کم اکثریت او کم طریقې سره چې هغوی یوځای کول غواړي داسې چېرته یوځای کېږي ورسره نه. چې نه یوځای کېږي نو بیا د هغې نه موږ ته دا معلومه شوه چې دنیا دا څومره لارې چې اختیار یې کړي دا صحیح نه دي. نو صحیح لار کومه ده؟ صحیح لار هغه دا ده چې د قرآن نظام چې کوم دی، قرآن چې کوم وایي هغه خبره ونیولی شي، په هغې منګولې خښې کړی شي، اتحاد دپاره، یو کېدو دپاره او مرکز چې یو شي او د هغې نه چاپېره خلک جمع شي او د هغه ماتحت شي، هغه اصول، هغه دستور، هغه طریقه، هغه لاره صرف د دې کلام مجید نظام دی، د دې نه علاوه بل نشته. دا واحد نظام دی. وګورو مونږه نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانې ته لاړ شو، د عربو جهالت ته مونږ وګورو، هغه د یو بل دشمني د هغوی کې څنګه وه، یو بل به یې برداشت کول نه او دشمنیانې د هغوی په صدیانو باندې چلیدې او هغه خلک چې د یو بل د وینو تږي وو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې قرآن دستور ته راجمع کړله او دا یې مرکز شو د هغوی او دې نه هغوی راچاپېره شو او بیا حقه خلکو سبا نه هغه رونو پرون د یو بل په وینو نه مړېدل او نن هغوی یو بل په ځای سر ورکوي. دا ولې؟ دا د دې قرآن نظام چې دی د برکت دی. دا کشش الله په دې قرآن کې ایښودی دی، دا طاقت الله په دې قرآن کې ایښودی دی، دا صلاحیت الله په دې قرآن کې ایښودی دی چې دا واحد مرکز دی چې دته خلک ټول یوځای کېدی شي. دا هغه مرکز او هغه نظام او هغه طاقت دی چې د ده په مخ کې نسبونه، د ده په مخ کې علاقه‌یي تعصب، دا ټولې خبرې چې دي دا ماتې شي او خلک یوځای شي او رونه شي او د مختلف رنګونو د نسبونو د علاقو خلک هغه په یو پړي کې جمع شي او یو موټی ترنه جوړ شي او یو طاقت جوړ شي. دا صرف او صرف د دې قرآن مجید د نظام خاصه ده، بل چا کې دا نشته. بل یو نظام، یو طریقه په یو لارې کې او د یو تنظیم په اصولو کې دا طاقت نشته. څومره جماعتونه چې دي، څومره تنظیمونه چې دي، څومره ملکونه چې لګیا دي، د هغوی په دستور، اصول، منشور او په قوانینو کې دا طاقت نشته چې ټول عالم په یو پلیټفارم جمع کړي. که شته نو د الله په دې کلام کې، که صحیح معنی کې کلمه ګو هغه په دې باندې روان شي او یو موټی شي، نو نن به بیا په دنیا باندې چې دی نو اسلام غالبي او کفر به مغلوب شي او هر څه بیا به د مسلمان په لاس کې. خو افسوس که زمونږ مسلمان وي، زمونږ مسلمانی د ژبې ده، دننه نه مونږ تشي او بهر نه هولیه زمونږ د مسلمانۍ نه ده، لباس زمونږ د مسلمانۍ نه دی، ناسته ولاړه طریقې زمونږ د مسلمانۍ نه دي. نو الله رب کریم دا دو اصول بیان کړي دي د کامیابی او د ترقی او د غلبې، چې مسلمانانو فرهیزګاري اختیار کوي او اتحاد پیدا کوي، نو تاسو به کامیاب یې او ترقی به بیا مومئ او دنیا کې به غالب شئ.